عادل صاحب مننه ستاسو ډېره زیاته. دا دغه بحث خو دا چې کوم وړاندې وشول نو دا خو د ژبې و. اوس راځو ادب له او علمي ادب له. ادب چې الټکو نو ابد دی، ابد تخصیص امکاني دی، تخصیص امکاني الله تعالی دی، ادب نوم د الله دی. کله چې ښه بحث په منظوم انداز کې راشي چې د انسان وړاندې او وروستو په پیدا راځي نو هغې ته ادب ویلی شي. بیا د دې ادب دپاره یو ډایي ده، په دې باندې زموږ نه چې کوم وړاندې پوهانو نو هغوی پې ځان ستړی کړ، هغې ته علمي ادب ویلی شي. لکه څنګه چې ما ویلي چې په تجسوتیاتو کې یا په صوتیاتو کې چې کله په علاماتو کې ژبه رغ شوه او توري جوړ شو او ادب روان شو، نو د هغې دپاره یو ډایي مشرانو جوړه کړه چې هغې ته علمي ادب وي. د علمي ادب په لومړۍ زمره کې چې کوم شی راځي نو هغه علمي لغتین دی. علمي لغتین هغه دی چې په هغې کې ژبې دي، یعنې هر څومره چې دي هغه دي، خو لومړی په هغې کې عربي ده، دویمه فارسي ده، ورپسې زه داسې. او چې موږ په علمي ادب کې د علمي لغتین سټډي وکړو، مطالعه وکړو، نو زموږ سره په دغه کې د عربی الفاظ اتیا دي، د فارسۍ 15 دي، دا شو 15 سل، دغه 15 کې بیا زمونږ سره 8 ژبې دي، نو پای کې زمونږ پښتو هم ده، نو د هغې ریشو ډېره کمه ده چې هغه وباسو نو 0.001 ده. راځو د هغې نه بعد بیا ورپسې علم اصطلاح ده. نو علم اصطلاح هغه علم دی د ادب دپاره، یعنې عادل صاحب چې کله یو ټکې د لغت نه اصطلاح ته اوړي معنی چینج کوي. لکه داسې به ووایو چې ماړه او ماړه هغې ته وایي چې څوک روټۍ وخوري، او ماړه هغې ته وایي په اصطلاح کې چې څوک مالدار وي، نو دې ته علم اصطلاح وایي. نو کله چې د لغت نه الفاظ اصطلاح ته اوړي او معنی چینج کوي نو هغې ته علم اصطلاح وایي. اوس راځو کله چې یو شعر جوړ شي او نو د هغې د ښکلا دپاره بیله ډایي ده علم بیان. هغې کې په صنایع کې په بدایه کې په صنعت کې چې کوم خواږه راځي او خوږوالی راځي نو هغې ته وایي. بیا کله چې شعر جوړیږي، شعر جوړ شو یا شعر جوړی نو په کم اوزانو په کم تول به جوړی نو هغې ته علمي عروض وایي. نو علمي عروض هغه علم دی چې کله د مکې نوم عروض و، لکه څنګه چې د مدینې نوم یثرب و، نو هغسې د دې نوم دغه د عروض و. نو دغه ورځو کې چې خلیل بن احمد دا د عراق نه راغلی و، تواریخ راغستی دی چې دغه ځای کې اوسېده او د دې په نوم باندې دغه الفاظ ایجاد کړه، دغه بهور. خو دغه 15 اوس 15 ته روان دي رسېدلي، یو پکې ما خپل هم ایجاد کړه، بحر اوسط دی، نو هغه ځان لدی. نو راځم دې له چې یاره شعر د شعر لکه د ادب دپاره چې کومه ډایي ده نو هغه علمي ادب دی. اوس راځو جي تاسو به دا اوس ووایئ چې دا شعر، نو شعر هغه دی چې کله مکمل الفاظ په خپلو عروضو کې بحرونو کې راشي او معنا راوړي. اوس د شعر څو حصې دي یار عادل صاحب؟ د شعر خو به زه ووایم چې د دې 6 حصې دي، دا چې څونه ما په عربي ادب کې سټډي کړه نو هغې موږ ته 6 حصې راکوي. 6 حصې دا دي چې مصر اوله په خارج کې مصر اوله هغه د صدر نه روانېږي، هغه زمونږ ابتدا ده. د صدر نه چې کوم لفظ دې خوا را روان شه او نور راوړي نو هغې ته حشوه و زواید وایي. بیا د حشوه و زواید نه 2 الفاظ چې کوم شاته وروستو راځي نو هغې ته عروض وایي. بیا دغه مصر اوله چې کله مکمل شوه او معنی عروض ته راورسېده د صدر نه، نو دې خوا چې کله راځي مصر ثاني ته، نو دغه ځای کې چې کوم 2 الفاظ راځي هغې ته وایي ترتیب ارتباط. نو ترتیب ارتباط د عروض نه معنی راواخلي نو د منځ ته وسپاري، هغې ته وایي حشوه و زواید. دا حشوه و زواید چې کله د ترتیب ارتباط نه معنی راواخلي او دا د اخره کې 2 الفاظو ته رارسوي نو هغې ته ضرب وایي، د ردیف نه لږ رادیف بله. نو د شعر
شپږ حصې دي او شعر هغه دی چې کله مکمل یعنې الفاظ په خپلو عروضو کې بحرونو کې ښکلي راشي او هغه مطالب راپیش کی. اوس راځو دې ځای کې یو شی بیا را پیدا شو، یو علم را پیدا شو، یو اصطلاح را پیدا شو چې هغې ته وایي شعري اصطلاح. یو ادبي اصطلاح ده، دویمه شعري اصطلاح ده. نو عادل صاحب په شعري اصطلاح کې چې زمونږ سره په غزل کې کم اصطلاحات دي نو هغه مطلع ده. مطلع وایي د شعر ړومبي شعر ته خو مطلع هغه ځای ته وایي دا د طلوع نه وتې د اطلاع نه وتې ده، کوم ځای چې نور یا سپوږمۍ راخیږي هغې ته وایي. یا بیا چې دا مطلع منګه اصطلاح ته اړو نو دا هوا ته فضا ته هم وایي. دغه ځای کې چې کوم مطلب راخیږي په مطلع کې هغې ته طالع وایي. که دا مطلع تاسو په دغه کې ولیکل، رومان کې ولیکل نو پسې به رومان کې را روانې، که دا هم په انقلاب کې ولیکل نو په انقلاب کې به را روانې، که دا په سپیریچولیزم کې وه یعنی په روحانیت کې نو هغسې به ورپسې را روانې، تسلسل به ساتي. بل چې کوم دی نو دې کې قافیه ده. قافیه د قایف نه وتې ده. قایف د دې اسم صفت دی، کوونکی دی، تلونکی دی، هغه ته وایي دغه دی اسم فاعل. نو قایف وایي په عربۍ کې څوک چې د چا په مڼ پسې په خپو پسې روان شي، چېرې دغه پلانې روان دی پسې زه هغه ته په عربۍ کې قایف وایي، خو دغه کار ته قافیه وایي. دا وایي رستو تلو ته. نو راځو اوس ردیف له ردیف وایي سورلۍ ته دا هم هغسې رواني، دا هم هغسې رواني. بیا مقطع ده. مقطع بیا اخري اختتام دی، په هغې باندې د شاعر نوم راشي نو اختتام وشي. خو په دې ځای کې غزل او مسلسل یا تسلسل. غزل هغه دی چې د هر شعر مضمون دا ځان لري. لکه په دې عربي ادب کې ما سټډي وکړه نو هغې وایي چې د دې مطلب دی د دې معنا ده د اوسۍ تله راتله منډه. کله چې د اوسۍ روانه شي په منډه روانه شي عادل صاحب نو د اوسۍ په داسې ځای روانې بعضې ځای کې د هغې دغه خپو اواز راځي او بعضې ځای کې نه. نو دغسې د دې اشعارو مطالب مضامین دا ځان لشي. جی ګرانو خوږو کتونکو، تاسو د اقبال لالا د ادبي خبرو نه مزې اخلئ. اقبال لالا څه داسې معلومات ناظرینو له ورکړل چې زه به دا ووایم چې دا به ډېر داسې ملګري په دې کې ډېر ادبي ده، ډېر لیکوال به پکې داسې خلک وي چې هغوی به دا خبرې اډو اورېدلي نه وي. دا خبرې اورېدل ډېرې زیاتې ضروري دي ځکه چې یو سړی شاعر وي د هغه تعلق د ادب سره وي، د هغه تعلق د لیکوالانو سره وي، نو هغه خامخا هغه له پکار دي چې دا ادبي خبرې واوري ځکه چې زمونږ ادب په دې خبرو باندې اډانه دی او زمونږ دغه اډانه چې ده نو هغه د اقبال لالا په شان په خلکو باندې ده. اقبال لالا چې کوم معلومات مونږ له راکړل او الحمدلله لګیا دی معلومات نور راکوي، نو دا زمونږ او ستاسو په معلوماتو کې نور زیاته اضافه کوي، زمونږ علم سیوا کوي. نو مونږ به اقبال لالا له واپس راشو، مونږ ته هغوی په مختلف څیزونو باندې خبرې وکړي. مونږ اوس غواړو په شعر باندې هم خبرې وشوې، په غزل باندې هم خبرې وشوې، په ژبه باندې هم خبرې وشوې. اوس مونږ دا غواړو چې اقبال لالا مونږ سره په نظم باندې خبرې وکړي چې د نظم څه تسلسل دی، د نظم څه اصول دي، نظم څنګه لیکلی کېږي، نظم دپاره څه څیزونه ضروري دي، هغوی مونږ د اقبال لالا نه اورو. تاسو مو ته غوږ شئ، مونږ به مو ته غوږ شو. نو اقبال لالا راځو دغې ټاپک لري. ډېره تاسو د خدای پاک عزتمن کړي. نو کله چې ادب روان شو نو دې کې د نظم ابتدا امر شو او بیا په قسمونو شو. نو د دې ډېر دي، ما چې څه باندې کار دا کړی دی یا پې کوم نو هغه ډېر دي. خو لومبی چې کله دې کې راغلې ده نو موږ ته قصیده راغلې ده. قصیده په 1500 کې ده. تشبیب دی. تشبیب وی کله چې د شاه په شباب باندې بحث وکړي، د هغه په ځوانۍ بحث وکړي نو هغې ته تشبیب وی. ګریز بیا چې د هغې نه راواوړي
نو خپل مدعا له برازي نو هغې ته وایي مدعا لکه دغه د مدح ده مدح به ووایې مدح نه بعد مدعا ده او د هغې نه بعد دعا ده نو دا سی دي. بیا راځو په قطعه کې زمونږ سره دوه شعر راځي چې هغه په تسلسل کې یو شان ته رواني. غزل هغه دی چې دا مسلسل هم دی او ځای په ځای ودرېږي هم. نو مسلسل هغه دی چې کله په هغې کې خیال روان نو په هغې کې اشعار هم ډېر زیاتي او دا چې کله ځای په ځای ودرېږي نو دا په 15 اشعارو کې په 6 اشعارو کې او په 14 کې راځي اخواته بیا ځینه هغه په هغه ځای ودرېږي. د هغې نه علاوه چې کوم څیز دی زمونږ سره او د عربۍ نه راغلی دی پارسۍ ته او په پارسۍ کې بیا مولانا روم په هغې کې کوم اشعار په تصوف کې ولیکل نو هغې ته مثنوي وایي. مثنوي هغه ده چې یو خیال را روان دی او مسلسل را روان دی خو د شعر ردیب قافیه دا ځان لري دا به خپلي. بیا رباعي ده نو رباعي څلور مصري دي هغې ته وایي. بیا واسوخ دی واسوخ هغه نظم دی چې د محبوب نه د بیزارۍ اظهار په هغې کې وشي. بیا ریختي ده ریختي ټیک ته چې زمونږ په ژبه کې نشته دی خو دا به راځي او دا به د خپل ځای نیسي بلکې رانیولی هم دی هغې ته لکه ریختي وایي. نو ریختي وایي چې د زنانه په خپله لهجه کې د نورو نه داسې الفاظ راوړي چې هغه پې بېسوره هغې ته وایي ریختي. بربادي هغه نظم دی چې کله د یو ښار په بربادۍ باندې ولیکلی شي لکه څنګه چې زمونږ په پېښور باندې ولیکلی شي نو هغې ته بربادي وایي. دا لکه را روان دی داسې را روان دی. بیا د هغې نه وروستو پابند دی نو پابند هغه دی لکه دا پابندۍ سره هغه دی چې په دې کې قافیه او ردیب په صحیح ځای په هر شعر را روان وي او په مصره کې راځي نو هغې ته پابند وایي. معرا وته په عربی کې عادل صاحب د اوریان نه دی بربند ته وایي. مطلب دا دی چې دا صرف په عروض روان دی په ردیب کې قافیه کې دا نه مطلب د ردیب او قافیې نه آزاد دی نو هغې ته معرا وایي. بیا آزاد دی نو آزاد هغه دی چې هغې کې سمدانې چې څه وګدي او څه ورکوټې او څه هغه ځای ته رسي او څه دلته رسي نو هغې ته آزاد وایي. بیا مستزاد دی مستزاد هغې ته وایي چې کله د مطلع نه بعد د شعر په آخره کې لږه ټوټه زیاته شي نو هغې ته مستزاد وایي. او دغه ځای کې په دغه باندې زخاف راشي. زخاف هغې ته وایي چې کله کمی یا بیشې دغه دپاره په اشعارو کې راشي د موسیقۍ دپاره چې یا لږ کم شي یا لږ زیات شي نو هغې ته وایي نو دغه شی دغه نظم هغې ته مستزاد وایي. بیا مصمت دی نو مصمت دا هغه دی چې دا په ډېرو بندونو باندې لکه ناړه دی. د هغې نه وروستو مثلث دی نو هغه تاسو ته اندازه ده مثلث دی مثبت دی مسمن دی نو دا ډېر دي خو دونه مې وکړه چې کم مستمل دي زمونږ سره نو دا مې هغه را بیان کړه. مطلب دا دی چې رایج دي شاباس عادل صاحب نو دا هغه دي. بیا چې کوم د دې نه وروستو راځو نو دې نه به وروستو موږ دې له راشو چې عادل صاحب زمونږ په علمي عروض کې چې کم نه علمي عروض جوړ دی یوه قاعده ده نو په هغه قاعده کې زمونږ سره دي اصول سیګانه یعنی 3 اصول دي. سبب دی سبب خفیف دی وتد دی ثقیل دی نو د هغې نه دا را روان دی د وروسته را روان دی او دا جوړیږي او آینده بحث په دې باندې وروستو کومه انشاءالله الله دې راله ژوند راکړي او ستاسو نه زه اجازت اخلم. ډېره